پزړه کې د الله او د الله د رسول محبت پیدا شي نو بیا د دنیا ټول محبتونه د انسان نه هیر شي د انسان د زړه نه د دنیا ټول محبتونه ختم شي یو بادشاه د دې یو لور و ډیره ذاته ښایسته وه الله تعالی ډیر ښایست ورکړی وګوره دا خانان خلک چې دا غټ خلک نو دی په خپل باندې د کور کاروبار نه کوي دی مثال د پارمې چرګوټي د کور د کاروبار د پاره نوکران زنانه ساتلی او د بار کاروبار د پاره نوکران سړي ساتلی نو په خپل د کور کار نه کوي مثال د پارمې چرګوټي نو د بادشاہ د کور د خلکو چې کمې کپړې وي هغه به دی یو دوبي ته وړلی او دوبي به ورته کپړې وینځلې چې کله به دوبي کپړې ووینځلې او د بادشاه کور ته به کپړې راغې نو د بادشاه دا لور چې وه دا شهزادګۍ دی به ترې خپلې کپړې را جدا کړي چې وبې کتل نو د نورو کپړو په نسبت باندې به د دې کپړې ډېرې اعلی او ښکلې پاکې شوې وي ډېرې صفا به وینځلې شوې وي دا به حیرانه شوه چې یاره د نورو کپړو په نسبت زما د کپړې ډېرې پاکې نو انکوایري کوله معلومات یې کولو نو د کور خلکو نه یې تپوس وکړو چې زموږ دا کپړې څوک وینځي یاره دا خو دې پلاني ځای کې یو دوبي دی هغه ته وړو هغه یې وینځي نو د بادشاه دی لور د شهزادګۍ خط ولیکه او دوبي ته د یوې ښځې په ذریعې سره دا خط یوړو په خط کې ورته ولیکه چې یاره ته زما د کپړو سره ډېر محنت نه کې زما د کپړو سره ډېره خواري نه کې پخوا د موبایلو سیستم خو نه موبایل نه وي نو د خط په ذریعې سره به خلک د یو بل نه خبرېده اوس خو د موبایلو دور دی په دې زمانه کې چې په موبایلو کم آرامي توب شروع دی نو الله دې امن راکړي الله دې امن راکړي نو د بادشاه دی لور د شهزادګۍ خط یوړو دوبي ته خط کې ورته ولیکه چې یاره ته زما د کپړو سره ډېره خواري ده نو د دې دوبي یو زلمی زوی یو نوجوان او هغه د دې بادشاه د دې لور د شهزادګۍ د حسن صفتونه اورېدلي وو نو د دوبي دا زوی په دې باندې عاشق شوی و د دوبي زوی چې کله دا خط وکته نو په جواب کې ورته ولیکه آی لو یو زه خو تا سره محبت کوم آی میس یو زه خو په تا باندې عاشق یم ځکه ستا کپړو سره دومره خواري د دې کپړې به چې کله دوبي ته لاړې د دوبي دا زوی د به د دې شهزادګۍ دا کپړې را جدا کړې دا به په خپلو لاسو باندې ښې پاکې ووینځلې ښه به یې صفا کړې او بیا به یې ښایسته طریقې سره پیک کړي ولې عاشق و وایي زه خو په تا عاشق یم ښه نو څه کول غواړي یاره ملاقات کول چې زما او ستا ملاقات وشي د بادشاه لور ورته وایي چې زما او ستا ملاقات نشي کېدی ځکه زه خو د بادشاه لور یم او ته یو مزدورکار سړی زما او ستا ملاقات نشي کېدی به هر حال د عاشق مینتونه شروع کو زارې شروع کې اخر د بادشاه لور ورته وایي چې ته نه صبرېږې او ته د زړه نه مجبور یې په ما باندې عاشق او زما سره د محبت دی نو زما او ستا د ملاقات یوه طریقه کیدی شي زما او ستا د ملاقات یو حل کیدی شي وایي څه طریقه ده څه طریقه ده نو بیا عاشقان خو بیا په دې نه وي وایي اورته وردانګم که چا وویل چې جانان دی اډر کوه څه طریقه ده د بادشاه لور ورته وایي چې ګوره تا ته ښه پته ده چې زما پلار د دې علاقې او د دې ښار بادشاه دی خو ګورې زما د پلار نیکان خلک ډېر زیات خوښي د نیکانو خلکو سره ډېر محبت کوي نو لحاظه ته داسې کار وکړه چې ځان لږ نیک کړه
عبادت شروع کا، وظایف شروع کا، منځونه شروع کا، کیدای شي څه وخت پس زما پلار ستا ملاقات ته درشي، او چې زما پلار ستا ملاقات ته درغې نو بیا به زه درشم. دا اشک کوي چې دا خو ډېره ښه ده ومې ګټله. د الله عبادت پم پکې وکړو، ملاقات پم پکې وکړو، دواړه کاره به وشي. ملنګه دوه ګټې دې وکړي، یو د خیر ټول کو بل دې وکړه دیدن، دواړه کاره به وشي، عبادت پم وشي او ملاقات پم وشي. نو د داسې کارو کو د غټې تسبیح را پیدا کړي او لاړه یو ځنګل ته خیمې خښه کا او په دې ځنګل کې کېناستو، د الله عبادت یې شروع لګیا دی، د الله عبادت کوي. الله الله لا اله الا الله لګیا دی عبادت کوي. خلق خبر شو چې یاره په دې پلاني ځای کې یو نوجوان دی د الله عبادت کوي او ډېر نیک سړی دی. نو بیا خو د نیکانو خلکو ته خلک ځي، نو خلک په ورته راته د به پې دمونه اچول، دعاګانې به یې ورته کولې او د ده دم سره به الله تعالی هغې خو کول. اوس دا رش جوړ دی، خلک را روان دي، د خلکو کتارونه جوړ دي، رش دی. بادشاه خبر شو چې یاره دغه یو نوجوان دی په پلاني ځنګل کې او ډېر نیک دی. نو بادشاه راغی، بادشاه چې راغی د خیمې ته وردن نشو، څه ګوري چې دا نوجوان په دې خیمه کې لګیا دی د الله عبادت کوي، الله 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 کوي. بادشاه ورته وی چې ګوره زه د دې ښار د دې علاقې بادشاه یم. دې نوجوان ورته دعا وکړه چې الله تعالی دې ستا تخت او بخت برقرار وساتي، الله تعالی دې مزید ترقي درکړي. نو بادشاه ډېر خوشحاله شو چې وګوره ما له دعا وکړه. نو یو انسان چې د بل انسان نه خوشحاله شي، نو کم انسان چې خوشحاله شي نو دی بیا د ډېرې خوشحالۍ نه د خپل د طرفه دته څه تحفه ورکوي چې یاره زما زړه یې خوشحاله کړو چې زه ورته څه تحفه ورکړم چې دی هم خوشحاله شي. نو بادشاه غلی غونته جیب ته لاس کړو، دا نوجوان ورته وایي چې نه ګورې زه شکرانه نه اخلم، زه فی سبیل الله دم اچوم، فی سبیل الله خلکو ته دعاګانې کوم، نه شکرانه نه اخلم. بادشاه نورم متاثره شو چې یاره په دې شاړو ځای کې په دې ځنګل کې تنې تنها د الله عبادت کوي، په خلکو دمونه اچوي، خلکو ته دعاګانې کوي او شکرانه هم نه اخلي. بادشاه ډېر متاثره شو. بادشاه چې کله کور ته لاړو خپلې بیبي ته دا خبره وکړه، خپلې لور ته. نو د بادشاه دا لور دا شهزادګۍ پلار ته وایي چې ابو که ستا اجازت یې زه به لاړه شم، که ستا اجازت یې زه به لاړه شم، ملګری به د ځان سره یې کړم. پلار ورته وایي چې ډېره ښه ده، مور هم ځان سره یې که ملګری ځان سره یې که لاړه شي. دی چې کله خیمې خوا ته راغی او خیمې ته وردن نشو، نو دا نوجوان لګیا دی خپل وظایف کوي، خپل عبادت کوي، الله 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 په دې باندې دم واچو، دعاګانې ورته وکړي. خو چې کله رخصتېده د بادشاه دا لور دی نوجوان ته وایي انا محبوبکه، زه ستا محبوبه یم، ستا معشوقه یم، لږ ما ته وګوره زما او ستا د ملاقات ټیم دی. دی ورته وایي چې زه روکېږه خپل کار کوه، ځه وکړه. د بادشاه دا لور ورته وایي چې زه ستا هغه معشوقه یم چې تا به خطونه را لېږل او په خطونو کې د محبت قسمه قسم دعوې کولې چې زما ستا سره محبت دی، په تا باندې عاشقه یم، زه ستا هغه معشوقه یم د کمې معشوقې دپاره چې تا دلته خیمه خښه کړې ده او تسبیح دې پیدا کړې دی او لګیا یې الله الله کې، زه ستا هغه معشوقه یم. لږ بره وګوره زما او ستا د ملاقات ټیم دی. دا نوجوان ورته وایي وره بیبي وایي د کله نه چې ما دا تسبیح راغوستی دی او د الله عبادت مې شروع کړی دی، نو زما په زړه کې د الله محبت پیدا شوی. الله تعالی ما ته خپل مینه راکا، ما ته خپل محبت راکو، او د الله تعالی د محبت د وجې نه
ستا محبت زمانه هیر شوی کله نه چې ما تسبیح پیدا کړی دی الله الله کوم د الله په نوم کې چې ما ته کوم خوند او کوم مزه ملاویږي د دنیا په یو سیس کې ما ته داسې مزه نه ده ملاو شوی زبی وی الله دې د حیا او د پردې خیال وساته کور کې په عزت باندې کېنه زه خپل کار کوم نو عرض مې دا کو زمارونو چې کله موږ د الله تعالی عبادت شروع کو زموږ په زړونو کې به د الله محبت پیدا شي او چې زړه کې د الله محبت پیدا شو نو د دنیا ټول محبتونه به زموږ د زړونو ختم شي